ملکزی صاحب ستړي مشئ، تاسو ته هرکلی وایم. هیله ده چې جوړ روغ اوسئ. تاسو د ننګرهار خیوې ولسوالۍ کې چې کومه پیښه وشول د جنازې مراسمو پر مهال، تاسو هلته موجوده وئ. که د دغې پیښې په اړه لږ غوندې معلومات راکئ او لومړی ځان معرفي کړئ چې تاسو څوک یاست، هلته څه کار کوئ، څه وظیفه لرئ. اوریدونکو ته السلام علیکم رحمت الله وبرکاتو. زما نوم ملک قیس نور آغا ملکزی دی، د کوز کونړ ولسوالۍ مربوط یم او په ولسي جرګه کې د افغانستان د خلکو استازی یم، بلکې داسې ولایت پورې او ولسوالۍ پورې مربوط نه یم. او بله فعلا په موقف مې په ولسي جرګې کې د تفتیش د کمیسیون رئیس یم. ملکزی صاحب، تاسو چې کله په خیوې کې دغه پیښه رامنځته شوه، تاسو آیا هغه ورځ هلته وئ؟ تاسو که د دغې ورځې او د دې پیښې خپل لیدلی حال موږ ته ووایاست، د سترګو لیدلی حال مو. زه بلې په خپله هلته وم او کله چې موږ د جنازې هغه په اصطلاح باندې دا د جنازې ساحې او ځایونه معلوم وي که نه، هر چېرته د هدیرو په څنګ کې کله چې موږ د ساحې ته کته شولو، نو یاره یو 2 دقیقې تېر نو دغه زوی مې که نه دا موږ چې هلته لاړو، هلته یو سړی زه چې په صف کې ودرېدلم، مخکې سړي ما ته ځای راکړ چې تاسې دلته راشئ. دا زوی مې په اصطلاح باندې همداسې که نه هلته چون د پلار نیکونه موږ خادمین پاتې شوي یاستو، هغه خلک موږ ته عزت هم راکوي، نو موږ ته لږ فاصله یې راکړه. موږ سره دا انضباطان ګارد و، دا خپل هغه څه وایي بله دوستان هم را سره وو. نو تقریبا لږ زما او د هغې په منځ کې مسافه پیدا شو. یاره په 2 دقیقو کې یو قوي انفجار شو او وروسته د انفجار نه تقریبا 2000 ډزې به هلته په موږ باندې شوي، په همدغه ساحه باندې دا د کوم انفجار چې شوی و په دغه ساحه باندې. زما زوی تقریبا داسې 28 کاله به و، 28 کاله به و. ما یو زوی چې د ننګرهار د ولایتي شورا غړی و، عبدالله لالا خان ملکزی، وطن پرسته او په خپلو لسونو مین ځوان و. نو یو هغه شهید شو، د ده په څنګ کې 2 ډریوران شهیدان شوي دي، 3 انضباطان زموږ شهیدان شوي دي، تقریبا 3-4 کسه ګاردان هم نور زخمیان دي، 2 زامن مې نور زخمیان دي، 3. تاسو بیا د دې پیښې د ساحې نه څنګه ووتلی او په څنګه حالت کې ووتلی؟ څوک راغله مرستې ته؟ موږ ته یو الله نه بغیر چې دغه الله دی، هر شی الله دی. موږ نور هلته نه څوک د مرستې والا ولیدلی او نه چا سره موږ سره چا مرسته کړې ده. بس په ما باندې همداسې ډزې جریان لرل چې زه یو ورور مې روغ دی نه ووتلو او هغه نور تقریبا د شهیدانو سره 14 کسانو ته زموږ زخمیانو شهیدانو ته د خپل زما مربوط باندې تعداد رسېدلی او تقریبا 40 پورې به ټول شهیدان یې او د 100 نه بره تقریبا 200 پورې یا څه کم 200 شهیدانو تعداد ورسېده. لکه داسې لکه د مرمیو بارانو چې په دغه پیښه کې موږ زخمیان او شهیدان ورکړي دي. نو ملکزی صاحب، تاسو هلته څه لیدله کله چې دغه چاودنه وشول، پیښه وشوله؟ شاوخوا مو څنګه حالت لیدو؟ هغه موږ ته بیان کړئ. شاوخوا خو وحشت و، د خلکو هیره وه. نو مطلب خبره دا ده چې طبعا یو چې دا د څه کېږي هلته مثال د خبرې مړي و زخمیان هم پاتې کېږي، خلک ټول وهم والي و، په وحشت کې او په هیره کې و. خلک ډېر نارامه، تر اوسه پورې هم خلکو کې ډېر نارامي او خفګان دی. خدای شاید د حال دی بیخي سخته خبره ده که نه، مثال د خبرې چې تقریبا څه کم 200 پورې د مړو او د زخمیانو تعداد ورسېږي او اکثره پکې ټول په ډزو باندې لګېدلي دي. ساحه چې وه تاسو ویله، دا څنګه ساحه وه؟ دا ساحه کاملا د حکومت کنټرول لاندې، کاملا په د امن په ځای کې، کاملا ځکه چې په غیر امنیتي ځایو ته زه خو وکیل یم، موږ دپاره مشکلات هم ډېر دي که نه، موږ خو نه ځړو که نه. دا امن ساحه ده، د خیوې ولسوالۍ بازار څنګ کې ولسوالي په تقریبا 1.5 کیلومتر کې ولسوالي واقع ده. خپله محلي پولیس لري، ملي پولیس لري، استخبارات لري، نور قواوې راغلي وو. دا څوک چې مړو د دې یو ورور جنرال دی په امنیت ملي کې، هغې سره ډېره قوه او عسکر ورسره. بلې هغه مې سر ته ورسول، هغه اوس خاورې ته سپارلی دی. دا 2 ورځې اوس پاتېګیري ده او خلک دې راځي، دوستان افغانان دي، هغه خپل محبت او هغه اسلامي اصولو باندې فاتحه ده. دې ته موږ ناست یاستو، ولسونه زموږ څنګ کې دي، بزي راځي، حکومتي چارواکي هم راځي او خلک هم راځي. نو هغه دفن شوی دی، هغه مراسم هم ټول تکمیل کړي دي. هغه څوک چې شهیدان وو هغه په هماغه ورځ باندې اکثره یې پکې ښخ شوي وو. زخمیان شبخانه کې دي او څوک مثال د خبرې خارج شوي دي. نو بس دغه لړۍ اوس
په دې حال کې دی چې مثال د خبرې هم داسې د مولي فاتحه نو خبره دې کې دی چې ګډه صدمه او د ډېر بې ګناه مرګ او هغه سره موږ شولو نو خپل ګناه موږ باندې نه پوهېږو د خدای که ګناهګاران ناست د دې ملت او نظام لپاره موږ وفاداره خلکو موږ خپل ولسونو باندې مینو خاوره باندې نو دغسې یو پېښه شوې ده خدای دې رحم وکړي. زما د افغانستان قهرمان ولس ته دا پیغام دی چې نور لاسونه د یووالي ورکړي یو بل ته او دغسې اعمالو خاوندان هغه چې داخلي دي او که خارجي دي د دې مخنیوی یوازې د افغانانو په یووالي کېږي او مثال د خبرې د دې په اتحاد اتفاق کېږي چې تر څو پورې افغانان یو لاس او یو موټی نه شي هغه خپل دوست دښمن تفکیک ونه کړي نو افغانان به همداسې د پردو د ګټو ښکار به وي. ډېره مننه ملکزی صاحب ستاسو نه. الله دې عزت وکړي. خدای دې ژوندی لري. سلامات. السلام علیکم.